د خوست ولایت ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د موټرو د نمبر پلیټونو د ویش بهیر د پیل د وخت راهیسې تر اوسه 19,000 نمبر پلیټونه ویشل شوي چې دا بهیر اوس هم دوام لري او هره ورځ د رجستر شوي موټرونو ته نمبر پلیټونه ویشل کیږي. د مسؤلینو په وینا په دې سره به د جنایي جرمونو، غلاو او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي. د نویو موټرونو د رجستر پروسه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د خوست ترافیکو عمومي مدیر وایي چې له مرکزي چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي څو یاده پروسه بیرته پیل او په عادي ډول دوام وکړي. دا خو بار موږ د ریاست نه د وزارت نه غوښتنه وکړه چې په خوست ښار کې 40,000 څو سوه تقریبا 800 که 900 موټر موږ ثبت کړي دي، سټیکر یې مو ویر کړي دي. هغې دپاره موږ ته چې کومه پروسه خلاصه کړه تکمیل به نه شول، چې کله به تکمیل نشول موږ به بیرته پیشنهاد وکړو 3 پروسې موږ ته دی رو کړې چې خیر د بیا د توضیح کوي. په دا اوس کې تقریبا یوه میاشت مخکې 3 میاشتې پروسه رو کړې وه. په دې کې 3 میاشتو کې موږ چیک پوینټونه خلکو ته د توسې د میډیا د لارې نه آګاهي وکړه. نو اوس موږ چې ټول جواز سیر توضیح کړي دي 19,300 څو تقریبا 99 دي که 98 داسې پالیټو جواز سیر توضیح کړي دي په خوست کې موقت. اوس دا پروسه اوس فعل حال دپاره بند و، انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه بیرته بیا فعال کیږي. خوست میشتې هم د موټرونو رجستر کول ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به تر ډیره د جرمونو او جنایي پیښو مخه ونیول شي. خوست کې که څرنګه تاسو ته معلومه ده چې نمبر پلیټونه اوس باندې موږ ترافیک ته هم ورغلي وو، ترافیک څخه هم غوښتنه وکړه چې د نمبر پلیټونه خلاص کړئ. دوی راته وویل چې موږ یې درته خلاصوو، دلته کاروبار زیات مشکل زیات دی. د ترافیکو نه چارواکو نه مرکزي دفتر نه هم غوښتنه ده چې د پلیټو پروسه موږ ته خلاصه کړي. هغه جنایي جرمونه چې په دې کې اوس کېږي، مقصد بې پلیټه موټر، هر رقم جرم یا غلا یا قتل یا اختطاف، دا موټر که چې وشي هیڅ پاته هیڅ معلومات د دولت نظام ته نه لګېږي. که چېرته د نمبر پلیټ ولري د موټر ثبت وي، په هغه کې بیا نه کوم جرایي جرمونه کېږي او نه اختطاف نه ترور ورنه کېږي، ځکه هغه نمبر بیا ثبت وي، هغه موټر څښتن هر څه معلومات کېږي. بیا دا یادولو وړ ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم د موټرونو د نمبر پلیټونو د ویش پروسې بهیر په دوام. د ډیر شمیر غیر قانوني کړنو د مخنیوي ترڅنګ د دولت خزانې ته هم زیات عواید جمع شوي دي.